امام زین العابدین چې وفات سو، چې کوم چا غسل وده ته ورکوي، د ده پر دې وږو باندې تور نشانونه ول. دا خلک ډېر حیران سو، د ده پر دې وږو باندې دا تور نشانونه د څه شي دي؟ چې یوه هفته تېره سوه په دا محله کې هغه سپین ږیري، هغه سپین سرې، هغه معذورو خلکو څخه اوازونه راپورته سول چې هغه سړی څه سو چې د شپې به راتلی زموږ کورو لره بې اوبه راوړلې. پخوا خو دا د اوبو دا د نلکو سیسټم نه ولو، یو څا به و، لیرې به و، خلکو به دا ګوډې جوړ کړي وو، په دا ګوډو کې به اوبه راوړلې پر دې وږو باندې. امام زین العابدین د دې معذورو خلکو دپاره، د سپین ږیرو دپاره، د ناچارو خلکو دپاره خپل علاحده ګوډی جوړ کړی و چې شپه او تیاره به سوه، ده به دا ګوډی یوه غاړه ته واچوي او تلی دغه معذورو خلکو لره بې اوبه راوړلې، او د ده په زندګي کې په دا عمل باندې د ده څوک نه و خبر. یو د ده د بدن له نشانو څخه خلکو ته پته ولګېده، بل چې دی وفات سلو د هغه معذورو سپین سرو د سپین ږیرو له کورو څخه اوازونه راپورته سول چې اوس دا یوه هفته یا 5 ورځې کېږي زموږ کورو لره هغه د اوبو والا سړی اوس نه راځي. علما کرام لیکي چې انسان په زندګي کې یو داسې عمل هم وکړي چې د ده او د رب څخه علاوه بل څوک نه یې په خبر. د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه به کوفې لره تلی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ملاقات لره، نو پر لارې یو هوټل راتلی چې ده به آرام پر کوي یا به سټې کوله، په دا کې یو ځوان و، دې ځوان به د عبدالله ابن مبارک ډېر خدمت کوي. بل وخت چې عبدالله ابن مبارک ورلی هغه ځوان نو، عبدالله ابن مبارک د دې ځوان پوښتنه وکړه چې دا ځوان چیرې دی؟ خلکو ورته وویل چې هغه په جیل کې دی. عبدالله ابن مبارک وویل چې ولې په جیل کې دی؟ خیر ول داسې پورونه پر واوښتل، د پورو د ادا کولو وس و توان یې نه درلود، نو چې پر کم چا باندې پور باندې و هغو رپورټ پر وکړي، د دې پور په بدله کې په جیل او په تاڼه کې کښېنولی. عبدالله ابن مبارک د دې تاڼې له ذموارو سره رابطه وکړه او بیا یې پوښتنه وکړه چې دا ځوان ته یې کښېنولی دی؟ هغه ورته وویل هو. ول که چیرې د ده له طرفه څخه زه دا پور ادا کړم بیا به دی ایله کوي؟ هغه وویل اوس موږ خو پور کښل دی، هغه مال د خلکو د پوره سره کار دی، پور یې ادا سي، د هغو حق ادا سي، په هغه ساعت یې ایله کوو. عبدالله ابن مبارک ورته ویل چې زه د ده له طرفه څخه دا پور ادا کوم په دې شرط چې دا به چاته نه وایست. عبدالله ابن مبارک هغه پیسې ادا کړلې، هغه ځوان ته رهایي میلاو سوه، لیکن تر پایه وه چې هغه ځوان ته دا پته نه ولګېده چې زما دا پور عبدالله ابن مبارک ادا کړی. چې کله عبدالله ابن مبارک وفات سلو، هغه د تاڼې ذموارو خلکو بیا و دې ځوان ته ویل چې هغه پلان وخت چې ته په تاڼه او په جیل کې وې د پورو په وجه سره هغه پور عبدالله ابن مبارک ادا کړ. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د محسن زینت دا په احسان نه جتلاولو کې دی. امام زین العابدین چې وفات سو، چې کوم چا غسل وده ته ورکوي، د ده پر دې وږو باندې تور نشانونه ول. دا خلک ډېر حیران سو. امام زین العابدین ډېر نازک بدن یې و او ډېر ښایسته و، د ده پر دې وږو باندې دا تور نشانونه د څه شي دي؟ یوه هفته تېره سوه په دا محله کې هغه سپین ږیري، هغه سپین سرې،
هغه معذورو خلکو څخه اوازونه راپورته سول چې هغه سړی څه سو چې د شپې به راتلی زموږ کورو لره به اوبه راوړلې پخوا خو دا د اوبو دا د نلکو سیسټم نه ولو یو څا به و لیرې به و خلکو به دا ګوډې جوړ کړي وو په دا ګوډو کې به اوبه راوړلې پر دې وږو باندې امام زین العابدین د دې معذورو خلکو دپاره د سپین ږیرو دپاره د ناچارو خلکو دپاره خپل علیحده ګوډی جوړ کړی و چې شپه او تیاره به سوه ده به دا ګوډی یوه غاړه ته واچوي او تلی دغه معذورو خلکو لره به اوبه راوړلې او د ده په زندګي کې په دا عمل باندې د ده څوک نه و خبر یو د ده د بدن له نشانو څخه خلکو ته پته ولګېده بل چې دی وفات سلو د هغه معذورو سپین سرو د سپین ږیرو له کورو څخه اوازونه راپورته سول چې اوس دا یوه هفته یا 5 ورځې کېږي زموږ کورو لره هغه د اوبو والا سړی اوس نه راځي علماء کرام لیکي چې انسان په زندگی کې یو داسې عمل هم وکړي چې د ده او د رب څخه علاوه بل څوک نه یې په خبر په خپله زندگی کې داسې اعمال کول داسې د خیر او د ښېګړې اعمال کول چې صرف یو ته په خبر یې یو ستا رب په خبر او د دغه عمل هغه اجرم الله پاک څو ګونه ګرځي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د اوو شیانو زینت په اوو شیانو سره دی د نعمت زینت دا په شکر سره دی د مصیبت زینت دا په صبر کې دی او د محسن زینت دا په احسان نه جتلاولو کې دی